د ساینسپوهانو او ارواپوهانو له نظره چې وایي ښځې کوم قسم سړي ډیر خوښوي. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، په همدې ویډیو کې تاسو سره یوه داسې څېړنه شریکوم چې ساینسپوهانو او ارواپوهانو کړې ده او هغوی دا معلومه کړې ده چې ښځې کوم قسم سړي ډیر خوښوي. نو د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ چې تاسو د ټولو معلوماتو نه خبر کړو. دوستانو، د ساینسپوهانو د نوو څېړنو له مخې دغه پوښتنې ته جالب او حیرانونکي ځوابونه پیدا شوي دي. د ډیلی سټار د رپورټ له مخې د اسټرالیا د یو پوهنتون اف کویزلینډ ساینسپوهانو ویلي دي چې ډېری ښځې ږیره لرونکي سړي ډېر خوښوي. د دې خبرې وجه دا ښیي چې ښځې ځکه ږیرې لرونکي سړي ډېر خوښوي چې فکر کوي هغه جذاب او قوي بدن لري او له ذهني او بدني پیاوړتیا نه او مضبوطوالي نه برخمن دي. دغه ساینسپوهانو په دغه څېړنه کې د 18 نه واخله تر 80 کالو عمر لرونکو شاوخوا 1000 ښځو ته د 3 نارینه‌و 13 قسمه بېلابېل تصویرونه ورښودل چې دغه ښځو کې ډېرو ښځو 13 هغه انځورونه انتخاب کړل او خوښ کړل چې دغه 13 نارینه‌و ږیره لرله. د دغو څېړونکو د ډلې مشرې ډاکټرې ټیسا کارکسن په وینا دا چې ښځې ولې ږیره لرونکي سړي ډېر خوښوي د دې ډېر لاملونه دي. دغه ډاکټره وایي چې لومړی لامل دا دی چې ږیره لرونکی سړی هډور او د غښتلي بدن او ذهن درلودونکی ښکاري. دویم دا چې د ږیره لرونکو سړو مخ ډک ښکاري او په دې سره هغوی په پوره ډول نارینه معلومیږي. د دې ترڅنګ د ږیرې له امله د نارینه‌و د مخ هغه ځایونه پټیږي چې دوی یې ډېر نه خوښوي او ځانګړې مینه ورسره نه ښایي. د څېړونکو په وینا ږیره لرونکي نارینه ډېر کشش لرونکي ښکاري. له دې امله ډېری ښځې ږیره لرونکي سړي خوښوي او د هغوی په مخ له ګڼې ږیرې سره ځانګړې لیوالتیا ښکاره کوي. ږیره پرېښودل په اسلام کې سنت دی او په اسلامي طب کې د ږیرې د پرېښودلو او ګټو په اړه بېلابېل دلایل او روایتونه راغلي دي. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه به په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. که غواړئ چې نورې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.